پښتون هنرمند کرن خان دومره تغییر کړی چې په اسانۍ نه پیژندل کیږي. د پښتو ژبې نوموتی سندرغاړي کرن خان په خپل فیسبوک باندې خپل نوي انځورونه خپاره کړي دي چې هغې کې بیخي په نوي ډول ښکاره شوی دی. نوموړي خپل ځان بیخي تغییر کړی دی چې په لومړي ځل لیدو یې څوک نشي پیژندلی. کرن خان په خپل نوو انځورونو کې چې تازه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي سپین کالي اغوستي او خړ واسکټ یې په غاړه دی، عینکې په سترګو او 400 څپلۍ په پښو دي. خو اصلي خبره دا ده چې نوموړي کوچنۍ ږیره هم پرېښې ده چې اوس یې بڼه کې ډېر بدلون راغلی دی. کرن خان تر دا مهاله پورې ډېرې سندرې البومونه ولس ته وړاندې کړي دي، خو وروستی البوم یې بیا بدرګه په نوم دی چې د هغه په خپل ټویټ چینل باندې هغه له خپلو مینوالو سره شریک کړی دی. په دغه نوي البوم کې نوموړي قوالي، ټپې، ټپیزې او غزلې ویلي دي چې خلکو ډېرې خوښې کړي دي. نه یوازې په دغه البوم کې پښتو سندرې شته بلکې په دغه البوم کې ځینې اردو سندرې هم شاملې دي. د یادولو وړ ده چې کرن خان تر دې مخکې یوه سندره لونګینه له یو انګریزي هنرمند سره هم په ګډه ویلې وه چې هغه د نوموړي په ادرنګ البوم کې شامله شوې وه. کرن خان د ټپیزو لپاره هم یو ځانګړی نوم دی. کله چې نوموړي په لومړي ځل په پښتو موسیقي کې ټپیزې وویلې نو له هغې وروسته ټپیزو یو ځانګړی مقام خپل کړ او نورو کسانو هم د ټپیزو د ویلو هڅه وکړه، خو هغه شهرت یې ترلاسه نه کړ کوم چې کرن خان ترلاسه کړی وو. کرن خان چې د پښتو ژبې یو نامتو هنرمند دی، د هغې ټولې سندرې د پښتون افغان وطن لپاره او تل یې په خپلو سندرو کې ولس ته مینه، ورورولي، زده کړه او سولې پیغام ورکړی دی.